د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړي صدیق الله اتل څنګه کرکټ ته راغلی او د دې سره سره څه ډول لوبغاړي دي او د ځینو ریکارډونو په اړه باندې هم څه خبرې وکړو. په 2020 کال کې د 19 کلونو نړیوال جام و چې همالته صدیق الله اتل د جنوبي افریقا خلاف د شتو پوهنه ترسره کړله. د یو پیلیست توپوهنګي په حیث باندې راغلی 42 منډې ترسره کړلې او دی بیا د یو لوبغاړي لوري څخه سټمپ آوټ سو. دغه 42 منډې یقینا داسې یو رنځونه یو منډې وې چې هغه په ډېر ښه انداز سره وویل. فکر کوم 3 شپږیزې پکښې شاملې وې چې په هغه کې یوه 3 شپږیزه وویله چې تر ډېره پورې تقریبا یوه دقیقه 2 دقیقې یا په بار باندې به دغه شپږیزې هغه کیفیت کوالټي انداز بیلانس د دې هغه ښه والی په دې اړه باندې د مبصرینو له لوري څخه خورا ښه تفسیرې کېدلې. د نوموړي بیټینګ یې ډېر خوښ کړي خو له بده مرغه چې نوموړي په داسې حالت کې سټمپ سو چې ډېره کم اندازه شاید کریس وتلې وه. نو دا هغه لوبه وه چې صدیق الله اتل یا صدیق اتل باندې ډېر مشهوره سو. د مینوالو پام یې ځان ته واړوي او خپل د بیټینګ هغه چټک انداز هغه سټایلش انداز یې نندارې ته وړاندې کړي. دغه څخه وروسته کورني کرکټ کې هم لوبېدي خو ځینو مینوالو یې ډېره غوښتنه کوله چې نوموړي ته باید چانس ورکول سي خو ځینو بیا یادونه کول چې په داخلي ډومسټک کرکټ کې یې ډېره ښه د پام وړ کارکردګي نه ده کړې، یعنې ډېرې سلیزې نه دي ویلي، ډېرې پنځوسیزې نه دي ویلي. نوموړي که څه هم ډېرې البته داسې ویلی سو چې 50 یې وهلي دي، څه ناڅه سکور یې کړي دي، خو تر ټولو ښه خبره دا وه چې په دې کې طبیعي کرکټ یعنې یو طبیعي استعداد په دې کې د کرکټ د استعداد څرګندونه یې کول چې یو طبیعي استعداد دی نوموړي. په زرغون جام کې هم په وروستي پړاو کې فکر کوم څه کم 200 منډې وکړلې، درو لوبو کې 50 ووهلې، هلته هم ښه وځلې دي او د دې سره سره یو ښه ریکارډ دا و چې په KPL یا کابل غورلیګ کې د 7 شپږیزې د امیر زازي په وړاندې باندې یو سپینر توپ اچوونکی دی، ډېر ښایسته انداز لري، داسې دی لکه د بنګلادیش شکیب الحسن هماغسې سټایل درلودي. یو الراونډر لوبغاړی و چې نوموړي ورباندې 7 شپږیزې په داسې حال کې وهلې چې په اور کې یو نو بال راغلی. دا په داسې حال کې دی چې تر دا مهاله پورې د نړۍ کوم لوبغاړي 7 شپږیزې نه وهلي بې له د لومړی لوبغاړی البته یو هندی لوبغاړی و چې روتریج ګیګواډ پرې باندې فکر کوم چې نوم کې غلط نسم، هماغه لوبغاړي 7 شپږیزې وهلي وې، هغه هم فکر کوم ډومسټک کرکټ کې همداسې د ډومسټک کرکټ کې د KPL په لوبو کې چې یو ډېرې ښه لوبې نندارې ته وړاندې کړه، سلیزې یې بشپړه کړله. هماغه لومړي پړاو کابل غورلیګ کې دومه سلیزه فاینل کې ترسره کړله چې د ټورنمنټ ډېر سلیزې وهونکي NDV سلیزې ترسره کړې، یو ډېر منډې جوړونکي لوبغاړي سو، دا د لپاره ډېر ښه سوله. او د دې سره سره که څه هم نوموړي ته د پاکستان د لوبډلې سره د سیریز وروستي لوبې کې چانس ورکړل سو، خو هغه یوازې یو چانس و، یوه لوبه وه ښه که ونه ځلېدی، نو مناسبه خبره به وایي چې مسلسل چانس ورکول سوی وی. خو دا چې نوموړي طبیعي استعداد لري، دا ځان یې څرګند کړي، ځان یې ښه ثابت کړي. د عمان سره فکر کومه د مخکې د الف لوبډلې کوم سیریز چې و همالته هم ښه ثابت سو، فکر کوم چې 40 منډې پرې سکور کوي. خو دا د اوسنۍ د ځوانانو وساجان یا ایمرجینګ کاف چې کومې لوبې جریان لري، په دې کې دا ټول ننداره کړی چې د صدیق اتل د لوبې انداز، د صدیق اتل د کرکټ استعداد دا څه ډول استعداد دی. د ټولو ښه خبره د ده بیټینګ کې دا ده چې نوموړي د یو پراخ حوصلې درلودونکی دی، خو لکه څنګه چې په کرکټ کې حوصله مهمه ده، د دې سره سره زړورتیا هم ډېره مهمه ده. که چیرې زړورتیا څوک لري، حوصله مهمه ده، که حوصله لري نو بیا زړورتیا باید ولري، دونه حوصله هم نه وي چې د هر بال څخه بیریږي په اصطلاح، یا وهم ولري، دا لازم ملزوم دی. د دې سره سره هغه تکتیکس او تکنیکس دا ډېر مهم څه دي چې په کرکټ کې درلودل ډېر اړین دي. نوموړي یقینا چې د کرکټ لوبې داسې یو لوبه نندارې ته وړاندې کوي یا داسې توپوهنه وړاندې کوي کله لکه دی چې یو ډېر پوخ توپوهونکی وي. که چیرې فکر وکړو د نوموړي سینګل ډبل دا ډېر د یادولو وړ دی، خورا چټک سینګل ډبل هم کوي، خورا ډاډه لوبېږي. دغه د بیټینګ او بال د بیټ او بال ترمنځ چې کوم فیصله کوم ججمنټ دی کوي دا ډېر د پام وړ دی.
ډېر فیصله هغه سنسیبل ډېر حساس او ډېر داسې نرم بیخي ډېر عادي ډېر په سختي باندې سکور نه کوي ډېر عادي سینګل ډبل کوي او فکر کوم وروستۍ لوبه یې وه چې مبصر د ده ستاینه ډېره کوله هغوی یادونه وکړه چې صدیق اتل یو ډېر اګریسیو یو ډېر حساس لوبغاړی دی یو ډېر جدي لوبغاړی دی چې دی هڅه کوي یو سوال دا دی چې دی هڅه کوي چې سنګل په ډبل باندې واړوي تاسو پام به وي هلته خورا سنګل ډېر د کوئ خورا ډبل یې ډېر کوئ خو بله ښه خبر دا ده چې دی په غلط بال پسې نه ځي شاټ ووهي غټ شاټ دی په داسې بال باندې وي چې هغه دی ښه باوري ورباندې او هماغه خبره ده چې ډېر په سټایل باندې دی شاټونه وهي موږ ته څه شاهدان وو چې ډېر ښایسته سټریټ شپږیز ترسره کړلې نو دا یو بله ښه څرګندونه ده د البته یو ښه هغه مهم پاینټ دی د بیټینګ په برخه کې نو په ټولو کې مې یادونه وکړل چې صدیق اتل څنګه راغلی هماغه لوبه وه چې نوموړی ډېر مشهور کوي فکر کوم 2000 کال د جنوبي افریقا په وړاندې باندې 200 منډې ترسره کړلې او د دې څخه وروسته داخلي کرکټ کې یادونه وکړله چې په تیر پړاو زرغون جام کې ښه وځلې دي تیر پړاو کابل غورالۍ کې ښه وځلې دي لومړي پړاو کې البته او د دې سره سره دلته په دغه لوبې کې خو نو ټولو ته معلومه خبره ده یو بل ښه ریکارډدار چې نوموړي تر دا مهاله کومې دوه لوبې چې افغانستان ګټلې دي تقریبا زیاته فیصدي د نوموړي رول پکښې دی د 50 څخه اضافي د منډو برکاتو 53 په دوو لوبو کې د سلیزو چانس دا یو ډېره د لاسته راوړنې وړ خبره وه دومه لوبو کې نوموړی ناټ آوټ پاتې سو چې یوازې 5 منډې پاتې وې چې سلیزه بشپړول خو له ښه مرغه باید ووایم چې لوبه هم بشپړه کړله خو که چیرې منډې پاتې وای ډېر امکان دا و چې د نوموړي سلیزه هم بشپړه کړې وای او لومړۍ لوبې کې خوا دې د 80 څخه ډېرې منډې وکړلې او وروستۍ لوبې کې 52 منډې وکړلې نو دا مهال نوموړي د ځوانانو اسیا جام په لوبې کې ټولو ته معلومه دی چې د ټاپ سکورر دی یا ډېرې منډې جوړونکی دی او ډېرې 50 وهونکی دی او دوه ځلې د سلیز چانس هم د لاس ورکړی دی کنې سلیز به بشپړې کړې وای نو ډېره تمه کېږي چې نوموړي داسې یو کرکټر واوسېږي چې هغه به د افغانستان د کرکټ نه د نړۍ د کرکټ یو افسانوي لوبغاړی سي نو دا د صدیق اتل د کرکټ د بیټینګ یا توپوهنې او د دې استعداد په اړه باندې وې څو خبرې وې نو قدرمنونکو تر بیا د خدای په امان ښه وخت جاري